ملګرو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. ملګرو غوښتل مې چې تاسو سره یو وړه مهمه خبره شریکه کړم. هغې نه مخکې چې تر څو دې موضوع ته راشم خبرې ته راشم یو دوه خبرې کول غواړم او هغه دا دي چې هره ویډیو کې تاسو ته دا وایم چې دغه ویډیوګانې تاسو ټول ملګرو سره شریکې کړئ تر څو ټولو ته ملګرو ته دغه دقیق معلومات ورسیږي. ما نه اکثرا په دې کمنټونو کې په واتس اپ باندې په یوټیوب باندې په فیسبوک کې مغه پوښتنې بار کېږي. مغه یو پوښتنه نو دې لپاره زه غواړم چې دغه ویډیوګانې تاسو ټول ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ټولو ملګرو ته دقیق معلومات ورسیږي او هغه یو پوښتنه بیا بار نه کېږي. مننه. ملګرو نن اکثرا ملګرو ته یو پیغام راغلی و پیله طرفه چې هغه پیغام په اړه باندې ډېر خلک تشویش کې وو، ډېرو خلکو ماته زنګونه وواله، کمنټونه وشوه. نو ما غوښتل هغې په اړه یو ویډیو جوړه کړم. هغه پیغام چې کوم راغلی و هغه دا و چې کوم د وحي کارټونه دلته دوماندیزیل ملګرو ته ورکړی شوي دي هغه نوي حدود یې دپاره ټاکلي دي، یعنې نوی لیمټ یې ټاکلی دی. هغه دا دی چې په یو ورځ کې تاسو 800 یورو دغه نه استفاده کولی شئ. یعنې که چېرې تاسو مصرف کوئ، سودا کوئ، نو تر 800 یورو تاسو په 40 ساعته کې هغې باندې مصرف کولی شئ. یو دویم دا که چېرې تاسو یو میاشت غواړئ نو میاشت کې تاسو 2400 یعنې 400 یورو تاسو په میاشت کې د هغې نه مصرف کولی شئ. اوس کېدای شي ډېر ملګري دا ووایي چې هغې کې خو دومره روپۍ نه راځي. صحیح د هغې کې کمې روپۍ راځي، خو ډېر داسې ملګري شته چې هغو په اکاونټ کې په هغو په کارډ کې ډېرې روپۍ هغو سره جمع شوي او ډېر ملګري غواړي چې هغې نه مصارف وکړي. نو وفي چې کوم دی دغه شرایط اوس ټاکلي دي، دغه یې نوي حدود ټاکلي دي، دغه یې نوی لیمټ ټاکلی دی. نو دې دپاره دغه میسج دې په اړه راغلی و چې تشویش وړ خبره نه ده. اکثرو ملګرو دا فکر کړی چې وفي موږ ته نورې روپۍ رالېږلي، اکثره ملګري ورته خوشحاله شوي، بعضې ملګري په تشویش کې وو. نو ما غوښتل چې زه یوه ویډیو جوړه کړم تاسو سره دلته په یوټیوب شریکه کړم. نو دغه میسج څه داسې مهمه خبره نه وه، هغه همدغه خبره وه چې یعنې تاسو دغه کارډ چې کوم دی په یو ورځ کې تاسو د 800 یورو لیمټ لرئ چې تاسو ترې مصرف کوئ او په میاشت کې تاسو 2400 یعنې 400 یورو تاسو لیمټ مصرف لرئ. نو دا دې په اړه میسج راغلی و. نور دغه میسج تاسو دومره مهم مه ګڼئ، تشویش ورته مه کوئ. دغه میسج کې همدومره خبره وه. نو مننه ملګرو، دغه موضوع وه، دغه خبره وه، تاسو مې غوښتل تاسو ته در ورسوم. تر بلې موضوع بلې ویډیو پورې مو په الله سپارم. په مخه مو ښه.